بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کمپیوټر کې بیا هم په یو سیټینګ باندې کار کوو. هغه سیټینګ چې ډېر مهم او ډېر خوندور سیټینګ دی چې څنګه موږ کولی شو یو فولډر ته خپل عکس ولګوو. مثال ما سره په دې ځای کې تاسو ته په دې سکرین کې ښکاري ما سره دلته دوه فولډره دي. یو باندې چې دی یو خپل هغه کې دی فارمیټ کې دی او یو باندې ما خپل عکس لګولی. دغه عکس څنګه لګیږي؟ نو راځو د کمپیوټر سکرین ته او دغه ویډیو چې دا موږ تاسو ته سټپ بای سټپ درښایم. ډېر اسانه دی خو کمپیوټر سکرین ته ځو. ښه راغلو د کمپیوټر سکرین ته. اوس راځم زه په دې ډیس پی سي ډبل کلیک کوم او بیا راځم د ډي ډرایو ته او چې هر ځای کې ستاسو عکس پروت وي. مثال زه غواړم دا عکس یا دا عکس خپل فولډر ته راولم اپلای کړم څنګه چې دا یو دی. زه راځم دلته مې رایټ کلیک او یو فولډر چې دی اول زه جوړوم د دې ځای نه. دا فولډر ما د دې ځای نه جوړ کړو چې دلته به زه ولیکم چې کمپیوټر نوټ دا نوم مې ورته ورکړ د دې ځای نه. زه غواړم چې د دې کمپیوټر نوټ د فولډر دپاره چې دی زه دغه خپل عکس راولم چې مثلا ما د دې ځای نه دا عکس راوستی. نو تاسو چې دی په دې عکس به رایټ کلیک کوئ او بیا به راشئ تاسو چې دی دلته به راشئ دا به د دې نه ایډیټ ته به یې واړوئ. څنګه به ایډیټ شي؟ ایم اس پینټ پروګرام کې چې دی دا زموږ سره خلاص شي. بس صرف د دې سره به تاسو چې کله په ایم اس پینټ کې خلاص شو نو په اول قدم کې به ریسایز ته راشئ. د پرسنټیج په ځای باندې به تاسو پکزل انتخاب کوئ او دلته به یو 100 پکزلو ته ولیکئ. 100 لاندې چې هر څومره راغی پروا نه کوي. نو تاسو به دا د دې ځای نه اوکې کوئ. دا ایمیج زموږ په دې شکل شو په دې پروګرام کې وړوکی شو. نو زه به راشم د دې ځای نه ما کلیک اوس راځم دلته چې دی د دې سیف اس ته به تاسو راشئ او د دې ځای نه به بي ام پي پکچر سیف کوئ. د دې ځای کې چې کله تاسو د دې ځای نه سیف کړ دا چې زه راځم په ډي ډرایو کې په ای ډرایو کې په ډیسکټاپ په موزیک په هر ځای کې دا موږ سیف کولی شو. که دلته په ډیسکټاپ باندې وي که دې ځای کې په دې یوټیوب په دې پکچر کې په ایډیټ کې په هر ځای کې چې وي خو تاسو ځان سره سیف کولی شئ. خو زه راځم دا په دې ډي ډرایو کې ځان سره سیف کوم. دلته چې دی د دې ځای نه د فولډر سیټ فولډر په نوم باندې به دا سیف کړم. سیټ فولډر دغسې یو نوم ورک چې هلته موږ ته معلوم شي یا آیکن په نوم باندې ثبت کوئ د دې ځای نه چې آیکن شي. نو زه راځم ما د دې ځای نه سیف کړ. اوس زه چې دی د دې ځای نه دا کلوز کوم دا پروګرام. اوس زه راولم او دا عکس په دې باندې راولم لکه څنګه چې دا یو دی. نو تاسو به په دې فولډر باندې چې دی تاسو رایټ کلیک کوئ. دویم قدم کې به تاسو راشئ پراپرټیز ته او په پراپرټیز کې به د کسټمایز ټیب ته راشئ. په دې کې چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه چینج آیکن ته او بیا راځو د دې نه وروسته موږ راځو براوز ته. په براوز کې چې دی تاسو به راشئ ډي ډرایو ته او د ډي ډرایو نه وروسته به چې دی هغه عکس موږ پیدا کړو خو دې کې نه شو کېږي. تاسو به دلته کلیک کوئ د دې ځای نه او بیا به تاسو راشئ دلته به آل فایل واخلئ. اوس به دا داسې راکاږئ لاندې داسې بیا راکش کړئ. نو اوس د دې ځای نه آیکن په نوم باندې دغه یو عکس چې ما جوړ کړی دا شته. تاسو به دا د دې ځای نه اوپن کوئ او دا به هم دلته اوپن کوئ او بیا به هم دا اوپن کوئ. اوس چې دی دا د دې کې راغی. نو اوس موږ سره چې دی خپل عکس په دې ځای کې چې دی دغه فولډر کې موږ ولګوو. طریقه چې ده اسانه طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ځان سره لایک کوئ او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.